درنو لیدونکو السلام علیکم. امریکا لا هم افغانان په کراره نه پرېږدي. د طالبانو په وړاندې د نوي ګواښمن یا خطرناک پلان اعلان وکړ. امریکا لا هم د افغانستان د څارلو لپاره د ځایګي په لټه کې ده. یوې امریکایي نشریې ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د مشرانو جرګې یا سنا یوې ناستې ته د خبرو پر مهال ویلي چې لا هم د افغانستان له څارلو لاس نه دی اخیستی او سخت هڅه کوي چې د ځان لپاره ځایګی وګوري. جنرال اسټن وایي د دې شونتیا شته چې د افغانستان د څارلو لپاره د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې یوه پوځي اډه جوړه کړي. د ده په خبره دوی تر ډیره غواړي په تاجکستان، ترکمنستان یا ازبکستان کې دغه اډه جوړه کړي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا ښایي په تاجکستان کې د روسیې له یوې پوځي اډې کار واخلي. اسټن د دې کار د ترسره کېدو شونتیا هم نه ده رد کړې. اسټن امریکایي استازو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه دې اندېښنه نه کوي ځکه دوی هر څه له نږدې څخه څاري. بلخوا برېښنا شرکت د برېښنا پور پرې کولو لپاره د پوروړو سیاسیونو جایدادونه پلوري. د برېښنا شرکت د عملیاتي ریاست سرپرست صفی الله احمدزی ویلي چې په پام کې ده دغه شرکت د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا پور پرې کولو لپاره د یو شمېر هغو سیاسیونو کورونه او جایدادونه وپلوري چې له دغه شرکت څخه پوروړي دي. احمدزی زیاته کړي چې یو شمېر سیاسیونو د میلیونونو افغانیو په ارزښت برېښنا مصرف کړې ده خو د برېښنا لګښت یې نه دی ورکړی. هغه که څه هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو قرض ورکړه د بانکي ستونزو له امله له ځنډ سره مخ شوي، خو په وینا یې دوی د برېښنا له درکه له بهرنیو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه ډالر پوروړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.